او بیا د الله رسول عجبه بله خبره کړې ده، یو مجاهد تللی دی جهاد لره کور والا کور ته پاته ده، پوښتنه ورباندې وکړه دا ته چې پوښتنه ورباندې کوې د کور راشن شی مې ورکوې و هغه مجاهد ته په توره شپه د ټوله شپه په سنګر کې تېره کړې ده، په یخو په ګرمي کې په لوږه په تنده کې ده، څو ثواب دی تا ته الله په کور دغونه ثواب درکوي. د الله رسول فرمایي څوک چې د مجاهد و کور والا ته مجاهد تللی د الله په لاره کې د ده کور والا ته په بد نظر ګوري، دا دی لکه څه چې خپلې مور ته په بد نظر ګوري. څوک چې دی او زموږ هغې چې مجاهد تللی دی خلک شکایتونه کوي دا د مجاهد کور دی، دا اوښتی دی او دا دی هغه دی، بیا چاپه ورباندې راشي بیا ټیک شو نو. مجاهد ماخستن پر پیرک درېدلی دی تر سهاره، یخ هم دی ګرمي هم ده وږی هم دی تږی هم دی، دې به څو اجر یوه تا د ده د بچیانو خیال وساتي. د سکول ټیم یې پرولو پیس یې نه و ورله سکول کې د پیس جمع کې تول بس د الکوان پیس ما اخله سوزکي والا ته دول ته د کشنام بیا پیسې ما اخله پروا نه لري. صحیح شلو کور ته د یو پارسل وړو ورواستو د چا په ذریعه ځه و ده ته په جهاد کې په هغه سنګر کې په هغه سرو ګولۍ کې په سره اور کې کم اجر دی تا ته الله په خپل کور کې پر دا ښایسته پلنګ دغونه اجر درکوي. صحیح شو دا پټ خبرې نه دي، دا ګپ هم نه ده، بلکل ګپه نه ده او دا رښتیا درته وایم. او اوس که ته وایې یاره زما شرح صدره نه کېږي زما بس فکر زموږ یو ملګری دا به ناست دی نو موږ په عمره کې سره یو ځای ده پېښور دلته نن راغلی ملاقات شو ویل مولي صاحب ما د دې پاکستانو ملایان تاکیدا نه خلاصېږي وایي دا هغه چې ملایان چې ما ویل ده ما ورته ویل هلته خو تا ډېرې ښایستې نجونې او ښځې ویل دي خپلې کور والا ته څنګه یې ویل یا هغه برابره ده ما ویل هغه ولې برابره ده ملایان خواران څنګه د خدای بېچارهګۍ دی او دې که نه دي اوس سودی سې ولیدی د خپل مسجد امام خوند نه ورکوي شاته چې په طواف کې هغه ترکیانې ویل دي هغه څنګه وایي دا مه کوه چمبه نه کوې که کوې نو پر ګور دې وکړه که نه یې مه کوه دلته ولې دغه خرنګ اوبه څښې یاره زما د کوټې اوبو تاوا نه کېږي زمزم اوبه ډېر خوند کوي د حرم ډېر صفا اوبه ټګې به نه کوه اوه صحیح سلو نو په دې وجه باندې عزیزانو الله رب العزت زموږ ته پرده وکړي الله دې عزتونه خوندي کړي الله دې د بدمرغۍ وساتي الله دې د بدقسمتۍ وساتي الله دې موږ د داسې حاله وساتي چې هغه زما او ستا د دنیا او د آخرت پکې تاوان الله دې داسې جوړ کړي چې د دنیا او د آخرت زما او ستا پکې ګډ وي الله دې داسې جوړ کړي چې الله او رسول راڅخه راضي سي الله رب العزت مې دغه ویل اورېدل په خپل دربار قبول منظور وګرځوي د خپل رضا دپاره دې الله وګرځوي والله رب العزت موږ ته هدایت وکړي او ټول عالم ته دې الله هدایت وکړي الله رب العزت موږ ته پر سنت ژوند را نصیب کړي د نن سبق دې عزیزانو دا به خاص کر خپل بابا وادي ته وبخښو او بیا څوک بابا وادي مړه دي الله دې مغفرت وفرمایي ژوندي دي الله دې په عمرو کې برکتونه واچي بیماران دي الله دې شفای کامله ونصیب زما ستا سره ناراضه دي الله رب العزت زما ستا سره راضي کړي او څوک په جیلو کې دي الله رب العزت د جیلو څخه په خیر راخلاصي څوک په خصوصا عافیه صدقې راواخله په ګرام کې راواخله توبه کې به مسلمان مجاهدین یې هغه دې الله په خیر راخلاصي څوک قرضداران دي الله دې د قرضو خلاص څوک بېروزګاره دي الله دې حلال روزګارونه ونصیب کړي څوک ورور خور هغه نکاح ترتیب نه برابر الله رب العزت زموږ د لونو زموږ د خوندو د نکاح ترتیب برابر کړي زموږ یو ملګری د زوی ورک سوی دی الله رب العزت د احادیثو په خاطر د زوی په خیر راولي الله دې په خیر او ما خیر ماخستن خوب مې دی اجي اجمل راغلی ما خوب لیدی دا اوس را په یاد دی نه چې ما اوس را په یاد الله رب العزت په خیر راولي الله دې جوړ روغ راولي هر څوک چې ورک دي د بلوڅانو د ورک دي چا الله دې په خیر ټول راولي او څوک په هسپتالو کې بیماران پراته دي مریضان پراته دي الله رب العزت هغه ته شفای کامله او نصیب کړي الله دې هغه جوړ کړي الله دې ټول ته صحتونه ورکړي الله دې مرګ پر حال دا ټول نصیب کړي چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله محمد رسول